د هسپانیې په پلازمینې مادرید کې د افغان ښځو لپاره ولسي محکمه. دلته یو شمېر افغان مېرمنو چې ادعا کوي طالبانو د بند پر مهال شکنجه کړي او تاوتریخوالی ورسره شوی، افغان او بهرنیو قاضیانو او د بشري حقوقو فعالانو ته معلومات ورکړل. زمان ما را در اتاق تحقیق بردن، خب تمامش طالب بود. طالب اونجا هم خودشان لطکوب میکردن، هم دستگیر میکردن، هم تحقیق میکردن، همه کاره خودشان بودن. ویدیوی از این دیدن که من علیه حجاب اجباری اعتراض کرده بودم. از من ویدیوهای اعتراف اجباری گرفتن و یک چت گروپ داشتن که در او تمام امامای دینشان بود و در او چت گروپ او ویدیوها را روان میکردن، عکس ها و تصویرها، هر چیزی که میگرفتن ملاحظه او را روان میکردن. پر حاضرو شاهدانو سربیره دغه ولسي محکمې ته له افغانستانه هم د دغه محکمې د جوړونکو په ټکو ټکان ورکوونکي شواهد رسیدلي چې د حقوق پوهانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. The Islamic world cannot close its eyes on the suffering of women, children, person with disability and other vulnerable groups in Afghanistan. We here to call of Afghan women. We heard the call of Afghan women for bread, work and freedom. Such a call is not a rebellion against Islam, but a voice of conscience to return religion to its holy mission, honoring humankind and upholding justice, including humanity and justice for women. د دغه ولسي محکمې قاضیان، نړیوال حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان دي او پام کې ده چې د څرګندونو او شواهدو په رڼا کې خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. د دغه ولسي محکمې څېړنې داسې مهال دوام لري چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې پکې ښځې ان د زده کړو له حقه محرومې دي، په داسې حال کې چې د طالبانو اړیکې له نړۍ په ځانګړې توګه لویدیځ سره د پراخېدو په حال کې دي. افغانستان کې د طالبانو ادارې د هسپانیې پلازمینې مادرید کې د شوي ولسي محکمې او پکې د شویو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.